د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو راغلي میلمنو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د بلا د وخت خپرونه تر پایه پورې وګورئ. دوستانو دغسې و یو هلک ته مور پیغور ورکه پیغور یې ورکه چې خپل شودې مې ورته نه دي بخلي. هلک هم لکه مونږ غوندې یو ګانګ هلک د خدای په ښار ککړ تللی ښار ته چې ښار ته تللی هغې ځینې یوه غاټه اوزه هغسې دومره ښکرونه او پړی په ملا کې تړلی او مخې ته ورته میده میده ګډېږي. که ملګری مخامخ شو چې والګه لیونی شوی دا چیکې هغه ویل خبرې مه کوه. ویلې ولې؟ ویلې ولا ادې سره مې خپله معامله ختمومه. ویلې لیونی نو ادې سره او مور سره دې څه معامله لرې؟ ویلې ما ته پیغور راکړی ده چې شودې مې ورته خپلې نه دي بخلي دغه اوزه مې ورته هغسې چې تر ژوندی دی دا شودې خوري چې دا شودو واقع خلاص شي. هغې ویل نو لیونی مخې ته ورته ولې ګډېږي؟ هغه ویل ته څومره لیونی ولې؟ وایي که خامخا واده کوي د ما کوم لاس ما څه چولی چې هغه قیم خلاص شي خلاص سر په سر. بیا دغسې دوستانو و یو قمندان خپل ټول اسکران راوړل او میلمانه یې کړل په کور کې. بس خو یې ورته بس دا کیکونه او چای ورشی ډوډۍ او مړۍ ورشی ښه منظم چرګان او هر شی وروره غوښې ورشی ورته پراته او وروره غږ یې وکړه چې حرام سی ټول تیار سی ټول بیا کښېنئ. ټول نازي بیچارهګان خو د اسکران او شرمیږي د قمندان په مخ کې خوراک نشي کولی. د قمندان کتلي وی اسکرانو ډاډه شئ داسې حمله پرې وکئ لکه دښمن غوندې حمله. بس حمله شروع شوه وروره دلته یو اسکر دنډېواله دا د چرګ روم نخلي او غرب په جب کې و غرب په جب کې غرب په جب. هغه قمندان علي وروره دا څه کې ولګې دا هله قمندان صاحب خبرې مه کوئ ولې وایي په جنګ کې خو ځینې ژوندي هم نیول کېږي که نه بندیخانې ته وړل کېږي. بیا دوستانو دغسې و یوه چرګه او چرګ دواړه راغلل دوکاندار ته. وایي د دوکاندار ته یې ویل چې ماما یو هګۍ خو راکړه. دوکاندار ته یې څومره لیونی وایي ولې؟ وایي خو خپله چرګې دا چرګه ده خو دواړه خپله هګۍ وکوئ که نه ما پسې راغلی ستئ ولې خپله یې نه کوئ؟ وایي چرګ ورته ویلي دي چې ولا موږ تر اوسه پورې کوشدن کړی واده هم نه ده کړی. دوستانو بیا دغسې یوه ښځه دا ځینې ښځې هم ډېرې ګنګ سي چې یو کار ورته ووایي وروره په 2 ساعته کې اول پاسېدلی نه شي چې پاسېږي بس هغه هم یا کېږي یا نه کېږي خو ګډ وډ هغه کار شي. بیا دغسې یوه ګنګ سه ښځه وایي خپل خاوند ته یې ویلې سړیه ویلې یا ویلې ولا ما نه خو یو ډېره غټه غلطي وسوه. ویل د څه شو غلطي درنه وسوه؟ ویلې تا هغه سپین کمیس نه و؟ ویلې و. وایي ولا هغه مې وتو کوه په وتو کې رانه وسوځېده. خاوند ورته ویلې ځه لیونۍ پروا نه کوي سر نه د زار هغسې یوه جوړه خو زه بل هم لرم که نه. بیا دې ښځې ورته ویلې ګنګ سه ښځه ویلې ما نه خو بیا بله غلطي مو شوی څنګه؟ وایي د هغې کمیس نه مې نستوړی غوڅ که دې ته مې ولګوي. دوستانو نن موږ سره په خپرونه کې ډېره تکړه بااستعداده سندرغاړې ده ښه سندرغاړې ده د یو دروند چکچک سره ښه استقبال کوي راضیه عزیزي. عزیز محترم خوش آمدی بخیر آمدی. خوش باشی زنده باشی. خوب است انشالله. زنده باشی شما خوب بخیر آمدی. تشکر. راه بندن چیزی مشکل چیزی بسیار زیاد بیروبار بود سرک. خب سلام کلام کتی بیننده میمانه تعالی. تشکر از تلویزیون شمشاد که در این برنامه مرا دعوت کرد. سلام خاص دارم به بینندگان تلویزیون شمشاد. زنده باشی. چطوره گلونت گوش جان درد مرد چیز مشکل که گلی بده به جان درد خواستم چون که زمستان است. خب خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې. چطور موسیقی را چطور یافتی که برای موسیقی روی آوردی؟ موسیقی زیاد علاقه داشتم در موسیقی. علاقه داشتی؟ بله. خب بسیار خوب نام خدا. تا حالا چقدر آهنگ خواندی؟ فعلا که 19 تا آهنگ خواندم. چند تا؟ 19 تا. 19 تا نام خدا. وقتی که موسیقی را شروع کردی بله. از علاقه‌مندی و شوق آمدی یا از مجبوریت؟ از شوق از علاقه. خب از علاقه آمدی؟ بله. خب اون آهنگ تا بر ما زمزمه کو که خودت بسیار سرش می‌نازی. باشه چرا نه؟ کدام آهنگ است؟ تشوی به وفا تای رو مشنا
خپل زخمی زړه صبروم اشنا تشوی بے وفا تایروم اشنا خپل زخمی زړه صبروم اشنا خپل زخمی زړه صبروم اشنا. الله او با خدا قسم در این مقه مردم مقال میدید من بی‌وفا نیست. نه خدا نکنه چرا بی‌وفا باشی چی کردیم؟ خاطر تو با من گفتیم تو نه از طرف ما کنم بر شیطانی نکرده باشه. خدا ده ژوندی لره خوشحال اوسی عزیزم. دارت وی کدام خاطره جالب زندگی کدام فکایی؟ خاطره جالب؟ ندارم. کدام فکایی تو؟ فکاییم ندارم. بیخی؟ خیر باز خنده کو. خنده خو میکنم دیگه. خداوند زنده باشه. زنده باشه. خودت کدام بالشت را که زیر سرت میمانی یا از پخته پر کدیوره یا از پنبه پر کدیوره یا از اینمی پره مرغ و از این چیزا پر کدیوره. از پر مرغ. بله. بخاطر سرزو میگه خواب بسیار آدم آرام میکنه. خواب میشی. خوب بسیار خوب آفرین. کتی گندنه چطور هستی؟ خام میخوری یا در بولانی مولانی میزنی؟ در بولانی گندنم خام پخته خورده شده. الله اینه مردم خوراکی میگن نام خورا. خب خودت اینمی قار و غصیت چند نمبر خواه بود؟ موار غریب روز چند دفعه میترسانی؟ هیچ غریب آدم نمیترسانه. نه هیچ؟ نه. شقا میرفان هستی با خدا. ما مادر خدا بگویم. خب دوستانو دغه سی ویلی یو چا وی اینمی تو کدام زن شوهر خدا میگه تاس که چپات زد که چپات که زد زن میگه شوهر خدا دهی ساعت یک دفعه مادر زی شوهرش داخل شده بسیار خجالت شده گفت ای زنکه گفت مرا راستی زدی یا ټوقی از مزاق های زنکم گفتیش گفت نه با خدا خوب راستی زدمت گفت نه با راستی بگو راستی زدی یا ټوقی گفت با قرآن راستی زدیمت گفت برو خوبه که راستی زدی با خدا هم از مزاق هیچ زورش ندارم دوستانو زو سیده په سیده یوه لنډه د مخلو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دغسې یو سړي وایي خپلې مېرمنې ته لاپې وهلې ورته یې ویلې منې ویلې ها ویل یار دا ما په زور کې هیڅ ظیفیت و کمی نه ده راغلی د ځوانۍ نه تر اوسه پورې ښځې ویلې هغه څنګه وسړیه ویلې هغه تاسو د مور دغه دروازه نه ده هغه تاسو د دې خدالۍ دروازه چې ویلې تاسو د کور هغې دروازې مخې ته هر وخت تا دا یو غټه تیږه ږدي که نه ویلې هو که نږدې که نه ویلې په خدای ځوانۍ کې مغه تیږه ما نشي ټیګولی اوس هم نشي ټیګولی لاړ به شو خپلې میلمنې ته یگان زن اگه فکرت باشه نه با 5000 روپये یک جوڑه کالا را میخره بله باز با 5 روپये که بیکو والا یک جنجال میکنه که تو با خودت چقدر جنجالیستی جنجال میکنی من خو یاد ندارم چنه را که برم دوازار بیخی چنه بازی چیزار نمیکنی یاد ندارم حال نگوی که بر چنه باتر روان میکنم نه خدا دا اینمی خودت بله چقدر مصارف سرخی پودر خط چشم لب چشم که حالا ما خودم فکر خدا کنم که این جانب از ماش خود ایره دادم میتونه نمیدانه چرا نمیتونه خوب بله خیلی کم از زیاد نیست کم است چقدر خواب بود تخمینا 500 زیاد نیست 500 بله برو 500 آقا بیخی متا کرو دا میوه راوڑا کنه یارا الله ماشاءالله ماشاءالله دې ته وایي ښایسته ما ته وایي که راجع ته وایي راځه ځې ته وایم لږ ذره یې دا د خولې امبره ښکته کړه خوله دې واده نیولې راجع ته وایم شیرې اوره که اجازه دې وي له دې محترمې مېلمنې څخه یوه پوښتنه وکړم پوښتنه وکړه خو ګوره چې موږ دغه مو نه ګورو د سړیتوب پوښتنه وکړه په پوښتنه کې سړیتوب له کومه شو دل ما بایسکل ما
دلې ما بایسکل ما نه بوکس ما او پوزی ما صحیح پختنه به تیره که همین اجازه است همین انگشتر را به نازکاکای دستایت کنم بټکوره ولی زلال شه چې هغه درته اول څه وایي ته پرېږده که خدای پکې قبول دې نه کړي الله قبول میکنی یا نه بیا قبول دی تا سنیت کم شو اجازه است که بکشم نه چرا خواری مارک پل شامور شما را چی شد؟ मेरे किस्मत में तू नहीं शायद क्यों तेरा इंतजार करता हूँ मैं तुझे कल भी प्यार करता था मैं तुझे आज भी प्यार करता हूँ زنده से खुशहाल होती हो जहान मना तो یک جهان تشکر راجع جان تشکر در طیاره که سفر میکنی خودت وقتی که بالا میشینه در طیاره خو آدم یک ذره میترسم تنها او یکی سر ما تیر شد خو خودت که در طیاره سفر میکنی باز تنها خودت دم میکنی یا کل سواری که شده سوارم چوف میکنی من خودم نمیکنم اما میترسم خب میگم چپا نشه از اینجا خو یعنی آهنگ زمزمه میکنی جام دیگه در فکر آهنگ هسته خداوند زنده داشته باشید ولی یک گپ در دلم میگرده چی گپ؟ خو یک کمک واری تو شرم میه تو یک ذره تباری عروسی است همراه کی عروسی میکنی؟ نه با خودم من دیگه خیال پلاو زده زده خدا کشتم خودت چی وقت تصمیم میگیری بخیر؟ هنوز وقت است آه هنوز وقت است وقت است؟ بله خیر ما در خانه زنگ میزنم که مطمئن باشی رازه جان کدام غذا را در پخته کردنش نالایق هستی؟ من اصلی که بگی من غذا پختن زیاد یاد چیزا ندارم گفتم زیاد چیزا رو نگویی که یک کلی هیچی مزه یاد ندارم بیخی بیخی یعنی چای سبز هم پخته کردن نمیتونی؟ چای سبز خواستن یک چای جوش کرد چای سبز دم کن خیال مادر ما بیچاره تا چی وقت کار کنه؟ چای دم کردن خواستن دیگه کارا مشکله خیلی دلت است که خنبیر کالا رو ما باشیم دیگه چی خاطر چی میگیره بسم الله خیر وروره سوگی ورور نیم قصابم قصاب پیژنی قصابان خو نن سبا ډیر زیات دي ته پکې کوم یو قصاب یې وروره یو خو تو والله زه عاجز قصابم نو ته خدای د عاجز قصاب نه کتا غوندي 2 متره چاقو در سره ده د عاجزۍ قصابۍ ته دې بیا ګوره نو د قصاب سره خو ګلان نه وي همدا چاله یې ښایستې دي وی نو وروره دلته څه شی کوې د لیوه ترورې دا لیوه ترورې چاته دې ویلې دلته ځکه راغلم ما ویل چې یوه ښه سیرلی مې حلال کلی که دا لرې تاسو واخلئ ته لږ ما ته لږ ځیر سره وګوره او لرې ومې پېژندلي هغه یو ورځ چې خوښې پسې راغلم ټول وازګې او غډوکي دې راته واچول هېڅ خدای دې تباه که یوه ورځ نه تمامه ورځ هم دا کار کوم نازوانه کله کله راځه بغیرت توته ده ای وروره وځه ماما چې دا خپرونه دې خرابه کړه زه خپل کار پسې یاره ولې دغه کې دې لیوني ته ګوره چاله زما سره دی امرونه دی چلوي زه څه به دې حلال کړم لکه د اختر سیرلی ای سیرلی وروره وبخه قصاب ماما ګوره زه نه دې نیسم خیر ته ګوره دلته د بلا د واغلم خپرونه روانه ده خیر ته وځه که نه یاره زم خو په یو شرط په چه شو شرط دې وایه چې څه شرط ده
ومزم خو په یو شرط بله د چیزو شرط وایه که نه بله وایه شرط دې وایه ماما دا ماما د چاته ویلې زه تا غوندې لیونۍ خورخوری والله که په خپل واده کې راوغوالم دې ته ګوره ماما دې کوږ سر ته دې ګوره لکه د مزار خټکۍ ګوره ماما زما ماما مې ورته ونه ویلې قصابه وروره شرط دې راته وایه چې ناوخته شلته خپرونه روانه ده خیر دی یوې زمزمې ته مې خو اجازه راکړه خیر دی وای خو دغسې وایه که نه څومره چې ښه سړی لس زمزمې خو وکړه که نه یاره عجیبه خبرې کوې دا دې غوږ شه وی ته چې ناذاکر شمې حیا نه وې زړه مې ولې ورانه وې زاهدان دې زمانې مستانه وې زړه مې ولې ورانه وې زاهدان دې زمانې مستانه وې زړه مې ولې ورانه وې ای خدای دې ژوندی لره صحیح شو زړه دې یخ شو وضع پې اوس نو که نه زلمیه قصابان هم په مینه پوهېږي آخر زړه دی که نه عجیبه خبرې کوئ ته دا لیونی وګوره خېټې ته یې لاس نیولی اخر زړه دی که نه زړه نو دلته یا دلته مننه یو جهان دوستانو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه د مغلو بیرته راګرځوئ موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دغسې یو ډاکټر د نرسې سره واده وکړ خو کله چې واده وکړ دوستانو ډاکټر بیچاره بله ورځ چې کور ته دغه ته راغلی معاینه خانې ته ملګري ترې نه پوښتنه کړې چې ډاکټر صاحب ژوند دې څنګه ده هغې ورته ویل یاره ورکې که وبا په غم واوښتم هغه ولې په غم واوښتئ ویلې وا وروره چغې وهم ښځې 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 څوک راته نه کوي خو چې دوه ځلې غږ کړم نرسې و نرسې بیا نیغه ولاړئ راته دوستانو ځو خپلې مېلمنې ته دا چې مېلمنې سره د زړه خواله کوو او آهنگ خودت کتی خدا بخشیده احمد ظاهر خوانده بودی و نموره اگه برای ما زمزمه کنی؟ من خدمه ظاهر هنوز نخوانده خدا ببخشش نه دونو آهنگ تو نبودی؟ نه باز آمدی ای جان من خودت نبودی؟ خوب خیلی حتما اون خوده اون خوانده است بله خدا ببخشش به خاطر که اون نرمند موافق ما شما بود یک چک چک به خاطرش میکنیم خودت برای برنامه بلد واخلم نام برنامه ماست بله بلای تا بگیرم نام برنامه است خوب اینال بر برنامه ما چی آوردی بخیر خودت کدام تحفه آوردی چی تحفه باشه تحفه دیگه اینطوری حساب است که بیننده تلویزیون شمشاد هم خوشحال شوه تو هم خوش شوی ما هم خوش شوم او تالار که میمانم است هم خوشحال شوه آهنگ آوردی چی رقم آهنگ پشتو تو میخوانی یا ما بخوانم من میخوانم خوب یک چک چک
یو جهان مننه خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې په واقع چې ډېره ښکلې سندره ښکلی شعر ښه کمپوز نوې هر شی نوي چې څومره صفت وکړو کم ده نو دې په خاطر وقت که سرما میکنی باز در وقت سرما کردن که سلایی رو تو کش میکنی زبان ای تو میکشی ای تو میکشی نه نمیکشم زبان بیخی زبان تا نمیکشی خب در خوات من سرما میکنی هیچ دیگه راحت خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې زنده باشی در روزی چند نفر پاپڑ میخوری از او دالکه تلخ تلخ از او افغانی یعنی 5 روپیه افغانی میخری 10 روپیه افغانی میخری 20 روپیه میخری از دالکه پاپڑکه ترش ترش نمیخورم تو هم مثل ما تکلیف معده داری؟ بله الله در روزی برای 50 نفر 40 نفر 30 نفر بر چند نفر خمیر کده میتانی؟ بیش کدام با یک نفرم نمیتونم بیخی الله ما تو دیگه که خمیر کده خمیر نکردم حالا از چی بابت کنم خیلی دیگه تو خمیر کده نمیتانی نان پخته کده نمیتانی جه جارو کده نمیتانی نه دیگه کلش کلش سرما باشه بله دعا کو برای ما دعا کده میتانی نه که جور باشم که مریض نشم باید ما کجا کده میتونم دوستانو یا لنډه د مغلو بیرته راګرځي موږ سره پات شي دوستانو بیا راغلاست دوستانو راجا جان دغسې دوستانو وایي کوم سړی راغی ډاکټر ته ډاکټر چې کله ډاکټر ته سړی راغی ډاکټر ته یې ویلې ډاکټر صاحب سلام علیکم وعلیکم ویل ډاکټر صاحب ما دې غوږو یو تکلیف پیدا کړی ویل څه تکلیف پیدا کړی ویل ډاکټر صاحب دې تکلیف پیدا کړی ده دا ښځه مې چې څومره خبرې کوي زه بیخي نه اورم ډاکټر ته زه لیونی خدای د غیر که دا تکلیف نه ده ویل چی شی ده ویل لیونی دا د خدای رحمت ده خب راجا جان یگان مادراسه که فکرت باشی اولاده خود گشتکاره که خومیده نه با یگانه که میگه لا 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 چپ 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 چی ما لا 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 چپ 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 الله جوانی مرد شوی چپ چپ خواهد زیر خواهد شوی دقار خدا شوی چیشه بابی تامینم تو لانچه یا الله خودت چی رقم اشتکا ای تو فکر کو که یک مادر هستی مگیریان میکنه چی رقم مرا تو قرار میکنی نه تو دلت دیگه آلولو میگی چی میگی تو برو آلولو میکنم تو شک به دانش تو برو من چی برو آلولو بگو چی رقم آلولو میگی من خوشم تو فکر مرا خواه میدی نه نه من گفتن نمیتونم آلولو تو برو شما برین صحیح است شما گفتین بجه نه من گفتم خیر تو چی رقم تو فکر کو که گوشتو که چی رقم خواه میدی خودت با گوشتو کی بود با وقت میفهمم که چی قسم کنم خب حالا خود نمیشه هیچ با کی زنگ زد اجازه است هالو توگی ویلکم گوډ غرمه لیوانه الګ در په انګلیسي کې د ما د ژبې ګیر خرابېږي لږ بدلېږي را بدلېږي پښتو وایه چې شی د سمسارې خرڅولو دوکاندار داسې لیونی د خدای نه و داسې لیونی سمساره به دې وخوري لیونی به دې کي چې شی لیونی خو دغسې په ساده ټکو کې وایه که نه چې سرخي او پوډر خرڅومه سمساره یې لا چې شی ده ای وروره نو ما ته دې زنګ وهلی مونږ خواران ولا که څوک دنداسه وهلو ته پرېږدي ته مونږ ته د سرخي پوډر زنګونه زه څه خبره یم ای وروره ولې په خوله کې اوبه راولي پرېږده ورکې که چا ته دې قرض ورکړی راځیه عزیزي ته دلته مونږ سره په خپرونه کې مېلمنه ده که نه ښه اوس پوه شم دغسې خبره کوه که نه لیونیه لس سیټه سرخي درجې اول نور 15 قطۍ د مخ پوډر بووی نور خط چشم رانجه لک
خط اوهو آف رقم لبسیرین بو نیمه دنداسه دا څنګه دکان جوړو که څه دا ټول ار جوړي دي وروره موبایل دې مه بندوه زه ورسره خبرې کوم څومره لیونی وه وروره دا د پولیسو خبره نه ده دا ما خبره ده ما سره ودرېږه ته موبایل قطع نه کړې او زه صحیح شو راسته جانی کی است؟ کی بود؟ از دکان سمساری زنگ زدیم میگه چند ماه میشه که این تو پیسهش ندادم میگه از ما قرضداره میگه میاری یا پلیس بره موضع خب ما آمدم پیش که تو بری قرضش بدی دا په ما شو کنه دا چی شو الو نه او نیست بستم شیرستم خبره واوره اومیگا سیکو گپا بشنو اومیگا که قرض سر زاغ باشه زاغ تا باشه اومیگا پیسه را من میدم بر تو چشم میگه صبر که چقدر صبر کو که نتیجهش خو معلوم شو نه آفرین بابا جیبانه د چیش نتیجه نه میفهمی لیوانه یعنی ودرېږه چې ځوانان لیونې کوي که نه لیونې کوي صحیح شه زه خدای دې درته صبر درکړي وروره نو دوکان یې چېرته ده دومره ځان موبایل کې نیغ نیغ کومه که نه چې هغې درته که زه یې در کوم زه صحیح شو موږ ته ولاکه څوک مت په قرض راکړي ته دې ته دې دومره قرض ورکړی زه صحیح شو د خدای په امان د خدای په امان زه دلش نیست که بند کنم اگه قرض زودتر بیاری نه منزلوانه نیست به خدایی خب دوستانو باینمی تو وی دوستانو و یو هلک هر وخت چې خپل نامزاد کره کله راته بیا به ورته ګل راوړه ګل به ورته راوړه هر ورځ وی بیا به د جلۍ خپل مور ته ویلې چې وادي د هلک ته ووایه که نه چې دغه ګل هر ورځ راوړي په خدای ته ډېر ښې خجالته کېږم هغې مور ورته ویلې وایي زه دې کې د خجالتۍ څه خبره ده بل وارې چې هر چېرته ګل ورته راوړه ورته ته نور ګل مه راوړه ته خپله د ګل په جم کې ولې ګل راوړي هلک هم لکه مونږ د ګنګس بل وار یو دانه غټ چرګ غېږ کې نیولی راغلی خسر کره ښځه چې مخامخ شوي سلام علیکم وعلیکم چې دی ورکوی وایي ته خپله چرګې دا چرګ دې ولې راوړي دوستانو زو در آینده بخیر بله خوب خوشو خواب بودی یا خوب سنو هرچی که در قسمت بود در قسمت خو خواب بود در نظر خودت گفتم نه خوب سنو خواب بود یا خوب چی میگم پیشا پیش آدم چی بگه نه تو خبر خودت جانت معلوم خواه شد نه بیخی هیچ معلوم نیست تالی نه الله خب دی قریه که از دیو قریه اینجا که دختر است نه از واره دیگه یک خالق میمانید خاطر زیبایی او جام میمانی جام زیادتر مردم میمانه خود قریه و دی زیاد است بس از شرایط دخترایشی تو از خاطر خوب معلوم شدنشان و نشانیش چی است؟ نشانی زوا خو خال شد؟ از اینا فیشنش فیشنشان فیشن؟ اونا یک خال میمون اینا فیشن میکنن ما گفتم الله که جا پتلون است سانو یا والله تمام بیرته راګرځو موږ سره پات شي دوستانو بیا ښه راغلاست راجا جان باینمی تو میگه یک زن سرسفید بیچاره برای موتر شیشته دریوری میکرد اینمی تو دکاش سر سرک روان که یک دفعه یک ترافیک میزنه غراز اونو جمندهش او بعد مردکه میگه خاله چی میکنی ترافیک زدی کشتی چشمش ضعیف بوده چشمش کار نمیکرد گفت بچه ما در قصهش نماز گفت چرا گفت هر کس که در مابین سرک استاد بشه حالش ازی کده بته دوستانو بیا دغسې یو نیشهیي سړی بس سترګې پټې په بایسکل سپور روان ده نیواله پیدل وهي نیواله بس دا نیشهیي په سترګې داسې پټې کړي نیواله یو ځلې بیخي دا سړک پریښی او داسې په کوم قبرستان مخامخ شوی وروره په یو قبر جګ شو ټیټ شو په بل قبر جګ شو ټیټ شو په بل قبر پیدلې وهي نیواله پوه شي آخر بیخي نو ستړی شوی ده که نه کتلې خدایم غرقه تباه شي د دنیا ډالر پیسې دې وطن ته راغلي یو سرک هم جوړ نه کړی خدا ناخواسته کدام وقت د غلطي د ناغلطي
رنگ ناخونه که فکر در قصه خوب گرم شده باشه و یک دانه نوشیدن کنه بیخی نه خدا نکنه. صحیح که تو چند خوب زده صحیح هیچ مشکل نداره. اگر خودت به خریداری بری بازاری تو فکر کن من یک دکاندار باشم او خودت یک لباس میخری خود 400 افغانی کدید کم است او لباس خیلی خوش آمده است. چی رقم لباس تو حالا چی رقم زاری میکنی باید دکاندار کی بگی؟ نمیخرم باز میرم دیگه دکان. هیچ نمیخرم. یا نه دیگه دلت نمیشه که دیگه دکان بری لباس خیلی خوش خوشم آمده. لباس قیمت است 400 هم کم دارم. تنها گپ لباس نیست اخلاق ما خوش آمده. خب چی رقم زاری میکنی؟ نه هیچ زاری نمیکنم میرم دیگه دکان. هیچ نمیخری؟ این صحیح نیست مردم خریدار میگه میره دیگه دکان. خب خدا دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې. او چی است راز جان او کدام غذا است که پختام کنیش که چقدر نمک پرتیش خب مگرم که بعض وقت میخوریش بعض فهمیدی مجبور که نمک سرش پرتی چی باشه اگر 2 سیر نمک هم پرتی در پخته کردنش برنج نه تو سر ما خالی نمک میخورانی در جمع برنج انار نه گفتم اگر چقدر 2 سیر نمک هم پرته ازیش که پخته شو باز هم نمک خانداختیش خواه خوردی چی باشه او ما و شما زیاد خوردیم در خانه پخته هم میکنی زیاد گوشت نه نقل بگی حلوا نقل بگی اینا زیادی از میمانه تالار هم نقل بگی برو بگی کی گفتم میتانه برش بگوی نه نه گودی پران خو نمک نمیخواه 1 سر نمک هم که پتش باز هم نمک خانداختیش بگویم بگو یک چک چک کنیم تخمه جوشانده رو نخوردی خدا دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسي د خانه چه واک اختیار داری د خانه چه واک اختیار داری مثلا چی مثال گپ تا که د خانه بگویی بله قسم نخوری کس قبول میکنه گپ تا چرا نمیکنه هر گپ تا هر گپ ما خوب خیر دیگه زیو بعد ما هم گپ تا به قسم قبول میکنم خدا دې کتی همسایه چطور هستی گزاره کتی همسایه خوب هستیم کثافت خانه رو سر همسایه میندازی یا در جایش منظمش در جایش اینی مردم سیکل تو با خدا دلم میشه که بر تو ما یک چک چک دیگه کنم هرمان که دست ما وگاره خیر خودت به خاطر اینکه هنرمند افغانستان هستی هنرمند ماستی هنرمند جوان هستی برای افغانیت که در داخل است در خارج است به حیث یک هنرمند خوب چی پیام داری؟ پیام ما ایست که بس از دیگه مهاجر نشن در سر ملکای خارج نرن بس از در وطن خود بیارن جنگ بس است بس میخوایم آرامیش در وطن ما مشکلات ها بدبختی ها خلاص شد کلش خلاص آرامیش به خوبی زندگی کنن کل فامیلا با آرامی بشینن حالا کل مشکلات های مملکت و بدبختی که خلاص شد بله تو خود گفتی که ما مشکل ندارم با خاطر چی دعا ما خو ندارم دیگه مسلمان ها خدا را خو خاطر تو حالا که مشکلات کل مسلمان ها حل شو بخیر باز هم مشکلات ما تو حل نشو چی بدت میخواد باز ما حل میشه سلامت راز جان خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسې زنده باشی موږ برنامه ما که آمدی برنامه بلا دې واخلم چقدر خوش شدی بسیار زیاد خوش شدم گفتم این برنامه مرا دعوت کرده برنامه خوش آمد بله نه برنامه زیاد خوش آمد یا عرضی هم برنامه هم شما از خوشحاله اوسې لو جهان مننه موږ ګران مېلمنینه چې خپرونې ته راغله ما یک آهنگ تنزی جور کردیم بله او را بر تو معطوفه میکنیم او بر بیننده تلویزیون شمشاد اگه اجازه خودت باشه بله چرا خوب اپلا دپلو سشوی راجه کنه یارا دا څنګه چل دی یارا یاره سبا در توایم کتاب سری مکتب رنگ دے هر سڑے بانکڑی لدروغو مزل تنگ دے سبا در توایم یاره سبا در توایم کتاب سری مکتب رنگ دے هر سڑے بانکڑی لدروغو مزل تنگ دے سبا در توایم
دیارلس کاله تیر شول ښوونځي مو پکې هیر شول څوک لګیا دي شکایت کړي بودیجې پسې ملنګ دی سبا درته وایم یاره سبا درته وایم کتاب سری مکتب ړنګ دی هر سړی باله کړي له دروغو مو زړه تنګ دی سبا درته وایم ترپالونه پرې خواره کړئ زده کوونکي پکې مړه کړئ هسې هم پوښتنه نشته هر مقام تر قانون دنګ دی سبا درته وایم یاره سبا درته وایم کتاب سری مکتب ړنګ دی هر سړی باله کړي له دروغو مو زړه تنګ دی سبا درته وایم یاره سبا درته وایم کتاب سری مکتب ړنګ دی هر سړی باله کړي له دروغو مو زړه تنګ دی سبا درته وایم ځان پوره کړئ چې دوران دی د ډالرو سم باران دی د وطن بچی یاد نه کړئ په محفل کې شوخ او شنګ دی سبا درته وایم یاره سبا درته وایم کتاب سری مکتب ړنګ دی هر سړی باندې کړي له دروغو مو زړه تنګ دی سبا درته وایم یاره سبا درته وایم کتاب سری مکتب ړنګ دی هر سړی باندې کړي له دروغو مو زړه تنګ دی سبا درته وایم د خپلو ګرانو میلمنو نه چې راغلي تالار ته یو جهان مننه د دوی نام یو جهان مننه د خپلې ګرانې میلمنې نه چې راغله موږ خپرونه یې ښکلې کړله د خپلو تخنیکي همکارانو نه تر بلې خپرونې پورې چې بیا تاسو ته د بلا د وخت خپرونه وړاندې کوو تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارو د یو آزاد خوشحاله او سوکاله افغانستان په هیله افغانستان زنده باد غریب آدم نمیترسانه نه هیچ نه شقه مهربانه چی به خدا ما مادر خدا بگویم خب دوستانو دغسی ویلی یو چا وی اینمی تو کدام زن شوهر خدا میگه تاس که چپات زد که چپات که زد میگه شوهر خدا دی ساعت یک دفعه مادر زی شوهرش داخل شده بسیار خجالت شده گفت زنه که گفت مرا راستی زدی یا توقی از مزاق های زنکم گفتیش گفت نه با خدا خوب راستی زدمت گفت نه با راستی بگو راستی زدی یا توقی گفت با قرآن راستی زدیمت گفت برو خوبه که راستی زدی با خدا هم از مزاق هیچ زورش ندارم دوستانو زو سیده په سیده یوه لنډه د مخلو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دغسې یو سړي وایي خپلې مېرمنې ته لاپې وهلې ورته یې ویلې منې ویلې ها ویل یار دا ما په زور کې هیڅ ظیفیت و کمی نه ده راغلی د ځوانۍ نه تر اوسه پورې
ښځې ویلې هغه څنګه وسړیه ویلې هغه تاسو د مور دغه دروازه نه ده هغه تاسو د دې خدالۍ دروازه چې ولې تاسو د کور هغې دروازې مخې ته هر وخت تا دادا یو غټه تیږه ږدي که نه ویلې هو که نږدې که نه ویلې په خدای ځوانۍ کې مغه تیږه ما نشي کولی اوس هم نشي کولی لاړ به شو خپلې میلمنې ته یگان زناگه فکرت باشه نه با 5000 روپये یک جوڑه کالا را میخره بله باز با 5 روپये که بیکو والا یک جنجال میکنه که تو با خودت چقدر جنجالیستی جنجال میکنی؟ من خو یاد ندارم چنه را که برم دوازار بیخی چنه بازی چیزار نمیکنی؟ یاد ندارم حال نگوی که بر چنه با تو روان میکنم نه خدا دا اینمی خودت بله چقدر مصارف سرخی پودر خط چشم لب چشم که حالا ما خودم فکر خدا کنم که این جانب از ماش خودی را دادم میتونه نمیدانه چرا نمیتونه خوب بله. خیلی کم از زیاد نیست کم است چقدر خواب بود تقریبا 500 زیاد نیست 500 بله برو 500 آقا بیخی بیخواب متا کرو دا میوه راوڑا کنه یارا الله ماشاءالله ماشاءالله دې ته وایي ښایسته ما ته وایي که راجع ته وایي راځه ځې ته وایم لږ ذره یې دا د خولې امبره ښکته کړه خوله دې واده نیولې راجع ته وایم شیرې اوره که اجازه دې وي له دې محترمې مېلمنې څخه یوه پوښتنه وکړم پوښتنه وکړه خو ګوره چې موږ دغه مو نه ګورو د سړیتوب پوښتنه وکړه په پوښتنه کې سړیتوب له کومه شو دل ما بایسکل ما دل ما بایسکل ما نه بوکس ما و پوز ما صحیح پوښتنه به تېره کړې همین اجازه است همین انگشته را به نازکاکای دستایب کنم وای متکوره ولی زلال شه چې هغه درته اول څه وایي ته پرېږده که خدای وکړي قبول دې نه کړي الله قبول میکنی یا نه بیا قبول دې تا څه نیت کم شو اجازه است میره بکشم نه چرا فاری مارک پل شامور شما را چی شد؟ मेरे किस्मत में तू नहीं शायद क्यों तेरा इंतजार करता हूँ मैं तुझे कल भी प्यार करता था मैं तुझे आज भी प्यार करता हूँ زنده से खुशहाल होती हो जहान मना तो یک جهان تشکر راجع جان تشکر در طیاره که سفر میکنی خودت وقتی که بالا میشینه طیاره خو آدم یک ذره میترسم تنها او یکی سر ما تیر شد خو خودت که در طیاره سفر میکنی باز تنها خودت دم میکنی یا کل سواری کشته سوارم چوف میکنی من خودم نمیکنم اما میترسم خب میگم چپه نشه از اینجا خو یعنی آهنگ ازم زمان میکنی جام بیخی در فکر آهنگ هسته خداوند زنده داشته باشید ولی یک گپ در دلم میگرده چی گپ؟ خو یک کمک واری تو شرم میه تو یک ذره تباری عروسی است همراه کی عروسی میکنی؟ نه با خودم من دیگه خیال پلاو زده زده خدا کشتم خودت چی وقت تصمیم میگیری بخیر؟ هنوز وقت است آه هنوز وقت است وقت است؟ بله خیر ما در خانه زنگ میزنم که مطمئن باشی رازه جان کدام غذا را در پخته کردنش نالایق استی؟ من اصلی که بگی من غذا پختن زیاد یاد چیزا ندارم گفتم زیاد چیزا رو نگویی که یک کلی هیچی مزون یاد ندارم بیخی بیخی یعنی چای سبز هم پخته کردن نمیتونی؟ چای سبز خواستن یک چاوجیش که چای سبز دم کن خیال مادر ما بیچاره تا چی وقت کار کنه؟ چای دم کردن خواستن دیگه کارا مشکله خیلی دلت است که خنبیر و کالا رو ما باشیم دیگه چی خاطر چی میگیرم بسم الله
خیر خیر وروره څوک یې ورور نیم قصاب یم قصاب پیژنې قصابان خو نن سبا ډېر زیات دي ته پکې کوم یو قصاب یې وروره یو خو تو والله زه غاجس قصاب یم نو ته خدای جهان مننه خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسي په واقع چې ډېره ښکلې سندره ښکلی شعر ښه کمپوز نوې هر شی نوي چې څومره صفت وکړو کم ده نو دې په خاطر وقت که سرما میکنی باز در وقت سرما کردن که سلایی رو تو کش میکنی زبان ده ای تو میکشی ای تو میکشی نه نمیکشم زبان میخی زبان تا نمیکشی خو دخوات من سرما میکنی هیچ دیگه راحت خدای دې ژوندۍ لره خوشحاله اوسي زنده باشی در روزی چند نفر پاپڑ میخوری از او دالکه تلخ تلخ از او افغانی یعنی 5 روپیه افغانی میخری 10 روپیه افغانی میخری 20 روپیه میخری از دالکه پاپڑکه ترش ترش نمیخورم تو هم مثل ما تکلیف میده داری؟ بله الله در روزی برای 50 نفر 40 نفر 30 نفر برای چند نفر خمیر کده میتانی؟ بیش کدام با یک نفرم نمیتونم بیخی الله ما تو دیگه که خمیر کده خمیر نکردم حالا از چی بابت کنم خیلی دیگه تو خمیر کده نمیتانی نان پخته کده نمیتانی جه جارو کده نمیتانی نه دیگه کلش کلش سرما باشه بله دعا کو برای ما دعا کده میتانی نه که جور باشم که مریض نشم باید ما کجا کده میتونم دوستانو یا ولنده د مغلوب بیرته راګرځي موږ سره پات شي دوستانو بیا راغلا دوستانو راجا جان دغه سي دوستانو وای کم سړی راغی ډاکټر ته ډاکټر چې کله ډاکټر ته سړی راغی ډاکټر ته ویلې ډاکټر صاحب سلام علیکم وعلیکم ویل ډاکټر صاحب ما دې غوږو یو تکلیف پیدا کړی ویل څه تکلیف پیدا کړی ویل ډاکټر صاحب دې تکلیف پیدا کړی ده دا ښځه مې چې څومره خبرې کوي زه بیخي نه اورم
ډاکټر ته زه لیونی خدای دې غیر که دا تکلیف نه ده ویل څه شی ده ویل لیونی دا د خدای رحمت ده خب راجا جان بله یگان مادرها اگه فکرت باشی اولادای خود گوشت و کاره که خواه میده نه بله با یگانه که میگه لا 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 چپ 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 چی ما لا 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 چپ 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 الله جوانی مرد شوی چپ چپ خاص دیر خاص شوی دا کار خدا شوی چیزه بابی تامین عبدالله انجا یا الله خودت چی رقم اشتو که آگاگا این تو فکر کو که یک مادر هستی مگیریان میکنه چی رقم مرا تو قرار میکنی نه تو دل دگالو لو میگی چی میگی تو برو برو الو میکنم تو شک به دانش تو برو من چی برو الو بگو چی رقم الو میگی من خواهشم تو فکر مرا خواه میدی نه نه من گفتن نمیتونم الو تو برو شما برین صحیح است شما گفتین بجای نه من گفتم خیر تو حالی چی رقم تو فکر کو که گوشتو که چی رقم خواه میدی خودت باوشتو کی بود با وقت میفهم که چی قسم کنم خوب حالا خود نمیشه هیچ با کی زنگ زد اجازه است هلو سوگی ویلکم گوډ غرمه لیوانه لږ در په انګلیسي کې د ما د ژبې ګیر خرابېږي لږ بدلېږي را بدلېږي پښتو وایه چې شی د سمسارې خرڅولو دوکاندار داسې لیوانې د خدای نه و داسې لیوانې سمساره به دې وخوري لیوانې به دې کي چې شی لیوانې خو دغسې په ساده ټکو کې وایه که نه چې سرخي او پوډر خرڅومه سمساره یې لا چې شی ده ای وروره نو ما ته دې زنګ وهلی موږ خواران ولا که څوک دمداسه وهلو ته پرېږدي ته موږ ته د سرخي او پوډر زنګونه زه څه خبره یم ای وروره ولې په خوله کې اوبه راولي پرېږده ورکې که چا ته دې قرض ورکړی سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو راغلي میلمنو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د بلا د واخلم خپرونه تر پایه پورې وګورئ دوستانو دغسې و یوه هلک ته مور پیغور ورکه پیغور یې ورکه چې خپل شودې میر ته نه دي بخلي هلک هم لکه موږ غوندې یو ګانګ هلک د خدای په ښار ککړ تلی ښار ته چې ښار ته تللی هغې ځینې یوه غاټه اوزه هغسې دومره ښکارونه او پړی په ملا کې تړلی او مخې ته ورته میده میده ګډېږي که ملګری مخامخ شو چې والګه لیونی شوی دا چی کوې هغه ویل خبرې مه کوه ویلې ولې ویلې ولا ادې سره مې خپله معامله ختمومه ویلې لیونی نو ادې سره او مور سره دې څه معامله لري ویلې ما ته پیغور راکړی ده چې شودې مې ورته خپلې نه دي بخلي دغه اوزه مې ورته هغسې چې تر اوزندۍ ده دا شودې خوري چې دا شودو واقع خلاص شي هغه ویل نو لیوانې مخې ته ورته ولې ګډېږي هغه ویل ته څومره لیوانی یې ولې وایي که خامخا واده کړي د ما کوم لاس ما څه چولی چې هغه قیم خلاص شي خلاص سر په سر بیا دغسې دوستانو و یو قمندان خپل ټول اسکران راوړل او میلمانه یې کړل په کور کې بس خو یې ورته بس دا کیکونه او چای ورشئ ډوډۍ او مړۍ ورشئ ښه منظم چرګان او هر شی وروره غوښې ورشئ ورته پراته او وروره غږ یې وکړه چې حرام سی ټول تیار سی ټول بیا کښېنئ ټول نازي بیچارهګان خو د اسکران او شرمیږي د قمندان په مخ کې خوراک نشي کولی د قمندان کتلي وی اسکرانو ډاډه شئ داسې حمله پرې وکئ لکه دښمن غوندې حمله بس حمله شروع شوه وروره دلته یو اسکر دنډېواله دا د چرګ روم نخلي او غرب په جب کې او غرب په جب کې غرب په جب هغه قمندان علي وروره دا چې کې والګه دا هله قمندان سے خبرې مه کوئ ولې وایي په جنګ کې خو ځینې ژوندي نیول کېږي که نه بندیخانې ته وړي بیا دوستانو دغسې و یوه چرګه او چرګ دواړه راغلو دوکاندار ته وایي د دوکاندار ته یې ویل چې ماما یوه هګۍ خو راکړه او دوکاندار ته یې څومره لیونی وایي ولې وایي خو خپله چرګې دا چرګه ده خو دواړه خپله هګۍ وکوئ که نه ما پسې راغلی صحیح ولې خپله یې نه کوئ وایي چرګ ورته ویلي دي چې ولا موږ تر اوسه پورې کوشدون کړی واده هم نه ده کړی
دوستانو بیا دغسې یوه ښځه دا ځینې ښځې هم ډېرې ګنګ سي چې یو کار ورته ووایې وروره په 2 ساعته کې اول پاڅېدلی نه شي چې پاڅېږي بس هغه هم یا کېږي یا نه کېږي خو ګډ وډ هغه کار شي بیا دغسې یوه ګنګ سه ښځه وایي خپل خاوند ته ویلې سړیه ویلې ویلې ولا ما نه خو یو ډېره غټه غلطي وسوه ویل د څه شو غلطي درنه وسوه ویلې تا هغه سپین کمیس نه و ویلې و وایي ولا هغه مې وتو کوو په وتو کې رانه وسوځېده خاوند ورته ویلې ځه لیونۍ پروا نه کوي سر نه دې زار هغسې یوه جوړه خو زه بل هم لرم که نه بیا دې ښځې ورته ویلې ګنګ سه ښځه ویلې ما نه خو بیا بله غلطي مو وایي څنګه وایي د هغې کمیس نه مې نستوړی غوڅ کړه دې ته مې ولګوي دوستانو نن موږ سره په خپرونه کې ډېره تکړه بااستعداده سندرغاړې ده ښه سندرغاړې ده د یو دروند چکچک سره ښه استقبال کوي راضیه عزیزي عزیز سے محترم خوش آمدی بخیر آمدی خوش باشی زنده باشی خوب است انشالله زنده باشی شما خوب بخیر آمدی تشکر راه بندن چیزی مشکل چیزی بسیار زیاد بیروبار بود در سرک خب سلام کلام کتی بیننده میمانه تعالی تشکر از تلویزیون شمشاد که در این برنامه مرا دعوت کرد سلام خاص دارم به بینندگان تلویزیون شمشاد زنده باشی چطوره گلونت گوش جان درد مرد چیز مشکل که گولی بده به جان دردی خواستم چون که زمستان است خب خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسې چطور موسیقی را چطور یافتی که برای موسیقی روی آوردی موسیقی زیاد علاقه داشتم در موسیقی علاقه داشتی بله خب بسیار خوب نام خدا تا حالا چقدر آهنگ خواندی فعلا که 19 تا آهنگ خواندم چند تا 19 تا نام خدا وقتی که موسیقی را شروع کردی بله از علاقه‌مندی و شوق آمدی یا از مجبوریت از شوق از علاقه خو از علاقه آمدی بله خب اون آهنگ برای ما زمزمه کو که خودت بسیار سرش مینازی باشه چرا نه کدام آهنگ بود تشوی به وفا تایرو مشنا خپل زخمی زرا صبر و مشنا تشوی به وفا تایرو مشنا خپل زخمی زرا صبر و مشنا خپل زخمی زرا صبر و مشنا الله او با خدا قسم در روی نمک مردم مقال میدن من بی‌وفا نیست نه خدا نکنه چرا بی‌وفا باشی چی کردیم خاطر تو با من که از طرف ما کنم بر شیطانی نکرده باشه خدا دې ژوندی لره خوشحاله اوسې عزیز صاحب دا راته ووایې کدام خاطره جالب زندگی کدام فکایی خاطره جالب ندارم کدام فکایی تو فکاییم ندارم بیخی خیر باز خنده کو خنده خو میکنم خداوند زنده باشه زنده باشه خودت کدام بالشت را که زیر سرت میمانی ای از پخته پر کدی وره یا از پنبه پر کدی وره یا از اینمی پره مرغ و از این چیزا پر کدی از پر مرغ از پر مرغ بله با خاطر سرزو میگه خواب بسیار آدم آرام راحت خواب میشی خب بسیار خوب آفرین کتی گندنه چطور هستی خام میخوری یا در بولانی مولانی میزنی بولانی گندنم خام پخته خورده شده الله اینه مردم خوراکی میگن نام خدا خب خودت اینمی قار و غصیت چند نمبر خواه بود موار غریب روز چند دفعه میترسانی عاجز قصاب نه کتا غوندي 2 متره چاقو در سره دا دی عاجز قصابې ته بیا ګوره نو د قصاب سره خو ګلان نه وي همدا چاله ښایست دي وی نو وروره دلته چې شی کې د لیوه ترورې دا لیوه ترورې چاته دی ویلې دلته ځکه راغلم ما ویل چې یوه ښه سیرلی مې حلال کلی که دا لرې تاسو واخلئ ته لږ ما ته لږ ځیر سره وګوره لرې ومې پېژندلي هغه یو ورځ چې خوښې پسې راغلی یم ټول وازګې او غډوکي دې راته واچول یوه ورځ نه تمامه ورځ هم دا کار کوم نازوانه کله کله راځه بې غیرت توته ده
ای وروره وځه ماما چې دا خپرونه دې خرابه کړه زه خپل کار پسې یاره ولې دغه کې دې لیوني ته ګوره چاله ما سره دی امرونه دی چلوي زه به دې حلال کړم لکه د اختر سیرلی سیرلی وروره وی وبخه قصاب ماما ګوره زه نه دې نیسم خیر ته ګوره دلته د بلا د واغلم خپرونه روانه ده خیر ته وځه که نه یاره زم خو په یو شرط په څه شو شرط دې وایه چې څه شرط وم زم خو په یو شرط د څه شو شرط وایه که نه ولې وایه شرط دې وایه ماما دا ماما د چاته ویلې زه تا غوندې لیونۍ خورخوری والله که په خپل واده کې راوغوالم دې ته ګوره ماما دې کوږ سر ته دې ګوره لکه د مزار خټکۍ ګوره ماما مې درته ونه ویلې قصابه وروره شرط دې راته وایه چې ناوخته شلته خپرونه روانه ده خیر دی یوې زمزمې ته مې خو اجازه راکړه خیر دی وای خو دغسې وایه که نه څومره چې ښه سړی لس زمزمې خو وکړه که نه یاره عجیبه خبرې کې دا دې غوږ شه وی ته چې ناذاکرش مې حیا نه وې زړه مې ولې ورانه وې زاهدان دې زمانې مستانه وې زړه مې ولې ورانه وې زاهدان دې زمانې مستانه وې زړه مې ولې ورانه وې ای خدای دې ژوندی لره صحیح شو زړه دې یخ شو وضع پې اوس نو که نه زلمیه قصابان هم په مینه پوهېږي آخر زړه دی که نه عجیبه خبرې کوئ ته دا لیونی وګوره خېټې ته یې لاس نیولی اخر زړه دی که نه زړه نو دلته یا دلته مننه یو جهان دوستانو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه د مغلو بیرته راګرځوئ موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دوستانو دغسې یو ډاکټر د نرسې سره واده وکړ خو کله چې واده وکړ دوستانو ډاکټر بیچاره بله ورځ چې کور ته دغه ته راغلی معاینه خانې ته ملګري ترې نه پوښتنه کړې چې ډاکټر صاحب ژوند دې څنګه ده هغې ورته ویل یاره ورکې کوه با په غم واوښتم هغه ولې په غم واوښتې ویلې وا وروره چغې وهم ښځې 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 څوک راته نه کوي خو چې دوه ځلې غږ کړم نرسې و نرسې بیا نیغه ولاړئ راته دوستانو ځو خپلې مېلمنې ته دا چې مېلمنې سره د زړه خواله کوو او آهنگ خودت کتی خدا بخشیده احمد ظاهر خوانده بودی و نموره اگه برای ما زمزمه کنی؟ من خدمه ظاهر هنوز نخوانده چرا خدا ببخشش؟ نه دونو آهنگ تو نبودی؟ نه باز آمدی ای جان من خودت نبودی؟ خوب خیلی از من خوده او خوانده است بله خدا ببخشش به خاطری که اون نرمند موافق ما و شما بود یک چک چک به خاطرش میکنیم خودت برای برنامه بلاد واخلم نام برنامه ماست بله بلای تا بگیرم نام برنامه است خوب این حال بر برنامه ما چی آوردی بخیر خودت کدام تحفه آوردی چی تحفه باشه تحفه دیگه اینطوری صاحب است که بیننده تلویزیون شمشاد هم خوشحال شوه تو هم خوش شوی ما هم خوش شوم او تالار که میمانم رسی هم خوشحال شوه آهنگ آوردی چی رقم آهنگ پشتم تو میخوانی یا ما بخوانم من میخوانم خوب یک چک چک
نازیه عزیزي ته دلته موږ سره په خپرونه کې مېلمانه ده که نه ښه اوس پوه شم دغسې خبره کوو که نه لیونیه لس سیټه سرخي درجې اول نور 15 قطۍ د مخ پوډر وایي نور خط چشم رانجه لب اوهو آف رقم لبسیرین بو نیمه دنداسه دا څنګه دوکانه جوړو که څه دا ټول ارزوړي دي وروره موبایل دې مه بندوه زور سره خبرې کومه څومره لیونی وه وروره دا د پولیسو خبره نه ده دا ما خبره ده ما سره ودرېږه ته موبایل قطع نه کړې او زه صحیح شو راسته جانی کی است؟ کی بود؟ از دکان سمساری زنگ زدیم میگه چند ماه میشه که این تو پیسهش ندادم میگه از ما قرضداره میگه میاری یا پلیس بره موضع خب ما آمدم پیش که تو بری قرضش بدی دا په ما شو کنه دا چی شو الو نه او نیست بس تم شیرستم خبره واوره اومیگا سیکو گپا بشنو اومیگا که قرض سر زاغ باشه زاغ تا باشه اومیگا پیسه را من میدم بر تو چشم میگه صبر که چقدر صبر کو که نتیجهش خو معلوم شو نه آفرین بابا جیبان د چیش نتیجه نه میفهمی لیوانه یعنی ودرېږه چې ځوانان لیونې کوي که نه لیونې کوي صحیح شه زه خدای دې درته صبر درکړي وروره نو دوکان یې چېرته ده دومره ځان موبایل کې نیغ نیغ کومه که نه چې هغې درته که زه یې در کوم زه صحیح شو موږ ته ولا که څوک مت په قرض راکړي ته دې ته دې دومره قرض ورکړی زه صحیح شو د خدای په امان د خدای په امان زه دلش نیست که بند کنم اگه قرض زودتر بیاری نه منزلوانه نیست به خدایی دوستانو باینمی تو وی دوستانو وی یو هلک هر وخت چې خپل نامزاد کره کله راته بیا به ورته ګل راوړه ګل به ورته راوړه هر ورځ وی بیا به د جلۍ خپل مور ته ویلې چې وادي د هلک ته ووایه که نه چې دغه ګل هر ورځ راوړي په خدای ته ډېر ښې خجالته کېږم هغې مور ورته ویلې وایي زه دې کې د خجالتۍ څه خبره ده بل وارې چې هر چېرته ګل ورته راوړه ورته ته نور ګل مه راوړه ته خپله د ګل په جم کې ولې ګل راوړي هلک هم لکه مونږ د ګنګس بل وار یو دانه غټ چرګ غېږ کې نیولی راغلی خسر کره ښځه چې مخامخ شوي سلام علیکم وعلیکم چې دی ورکوی وایي ته خپله چرګې دا چرګ دې ولې راوړي دوستانو زو در آینده بخیر بله خوب خوشو خواب بودی یا خوب سنو هرچی که در قسمت بود در قسمت خو خواب بود در نظر خودت گفتم نه خوب سنو خواب بود حالا چی میگم پیشا پیش آدم چی بگه نه تو خبر خودت جانت معلوم خواه شد نه بیخی هیچ معلوم نیست تالی نه الله خب دی قریه که از دیو قریه اینجا که دختر است نه از وار دیگه یک خالق میمانین خاطر زیبایی او جام میمانی جام زیادتر مردم میمانه خود قریه و دی زیاد است بس از شرایط دخترایشی تو از خاطر خوب معلوم شدنشان و نشانیش چی است؟ نشانی زوا خو خال شد؟ از اینا فیشنش فیشنشان فیشن؟ اونا یک خال میمون اینا فیشن میکنن ما گفتم الله که گجا پتلون است سانو یا والله یا تمام بیرته راگردوی من سره پات شي دوستانو بیا ښه راغلاست راجا جان باینمی تو میگه یک زن سرسفید بیچاره برای موتر شیشته دریوری میکرد اینمی تو دکاش سر سرک روان که یک دفعه یک ترافیک میزنه غراز اونو جمنده او با مردکه میگه خاله چی میکنی ترافیک زدی کشتی چشمش ضعیف بوده چشمش کار نمیکرد گفت بچه ما در قصهش نماز گفت چرا گفت هر کس که در مابین سرک استاد بشه حالش ازی کده بته دوستانو بیا دغسې یو نیشهیي سړی
نیشه‌ای سړی به سترګې پټې په بایسکل سپور روان ده نیواله پیدل وهي نیواله بس دا نیشې په سترګې داسې پټې کړي نیواله یو ځلې بیخي دا سړک پریښی او داسې په کوم قبرستان مخامخ شوی وروره په یو قبر جګ شو ټیټ شو په بل قبر جګ شو ټیټ شو په بل قبر پیدلې وهي نیواله پوه شي آخر بیخي نو ستړی شوی ده که نه کتلې خدایم غرقه تباه شئ د دنیا ډالر پیسې دې وطن ته راغلي یو سړک هم جوړ نه کړی خدا ناخواسته خدا ناخواسته کدام وقت د غلطی د ناغلطی رنگ ناخونه که فکر د قصه خوب گرم شده باشه و یک دانه نوشیجان بیخی نه خدا نکنه صحیح که تو چند خوب زده صحیح هیچ مشکل نداره اگر خودت به خریداری بری بازاری تو فکر کن من یک دکاندار باشم او خودت یک لباس میخری خود 400 افغانی کدید کم است او لباس خیلی خوش آمده است چی رقمی لباس توالت چی رقم زاری میکنی باید دکاندار کی نمیگی نمیخرم باز میرم دیگه دکان هیچ نمیخرم یا نه دیگه دلت نمیشه که دیگه دکان بری لباس خیلی خوش خوشم آمده لباس قیمت است 400 هم کم دارم تنها گپ لباس نیست اخلاق ما خوش آمده خب چی رقم زاری میکنی هیچ زاری نمیکنم میرم دیگه دکان هیچ نمیخری این صحیح نیست مردم خریدار میگه میره دیگه دکان خب خدای ژوندی لره خوشحاله اوسې او چی است راز جانو کدام غذا است که پختام کنیش که چقدر نمک پرتیش خب مگرم که بعض وقت میخوریش بعض فهمیدی مجبور که نمک سرش پرتی چی باشه اگر 2 سیر نمک هم پرتی در پخته کردنش برنج نه تو سر ما خالی نمک میخورانی در جمع برنج انار نه گفتم اگر چقدر 2 سیر نمک هم پرته ازیش که پخته